په ودونو کې نڅا کول. لنډه او د عبرت نه ډکه کیسه. په ودونو کې د ګډون له مینوالو څخه ومه. زه یوه پرهیزګاره میرمن وم او زما خاوند هم ډیر دینداره و. خاوند به مې راته ویل چې په پردیو ودونو او مجلسونو کې له ګډون څخه ډډه کوه او د الله جل جلاله له ناراضیتوب څخه به یې ډارولم. خو یوه ورځ مې په داسې واده کې ګډون وکړ چې د واده محفل رنګین و. میرمنو ډول ډول ښکلې جامې اغوستې وې. د محفل ګډونوالې په نڅا سر وې. سندرې یې ویلې. زما هم زړه ونه درېدی. برکه مې له سره لرې کړه. د سندرو او ګډا میدان ته ورښکته شوم. دا چې زه ښایسته وم نو غوښتل مې چې نننی محفل زما د حسن په ستایلو لاسته کړم. غوښتل مې ټولې راغلې ښځې هر طرف ته زما د حسن او جمال ستاینې وکړي. په دې وخت کې ګډونوالو زما تعریف شروع کړ چې له ښځو مې د ځان ستاینه تر غوږو سوه لکه ګل وغوړېدم. په زړه کې مې د خپل حسن او جمال غرور پیدا سو. ښکاره خبره ده چې د خپلې ښکلا په ستاینه به څوک نه خوشحالیږي. خاوند به مې هر وخت راته یو نصیحت کاوه چې د کور د باندې هیڅکله هم ځان مه بې پردې کوه. د کور د باندې په پرده کې ګرځه او همدا حدیث به یې راته اوراو. ژباړه: کومې میرمنې چې له خپل خاوند پرته د کور د باندې پرده لرې کړه هغې د ځان او خپل رب ترمنځ پرده پرې کړه. یوه ورځ مې خاوند کوم خلیجي هیواد ته سفر وکړ. هلته په یو دفتر کې د دوو ځوانانو ترمنځ په دې خبره اختلاف و چې په خلیجي هیوادونو کې د کوم هیواد نجونې ښکلې دي. په دې وخت کې یو ځوان ویډیو راوویستله چې زموږ له هیوادوالو څخه یې په لوړه بیه رانیولې وه. په دې فلم کې د هغه واده ویډیو هم وه چې ما پکې ګډون کړی و. کله چې ځوان هغه ویډیو یا فلم راواړوي چې ما پکې نڅا کوله د خاوند له پښو مې مځکه وښویېده. دې فلم کې زه په ګډا سر وم. سندرې مې ویلې. په دفتر کې ناستو خلکو زما د ښکلا او ښایست نندارې ته واه واه ویله او ډول ډول خبرې کولې. زما د خاوند په زړه کې سرې سکروټې بلې وې او لمبو یې د قهر او غضب طوفان په جوش کې راوستی و. هغه سمدستي نور کارونه وځنډول او خپل وطن ته راوګرځېدی. چې کور ته راغی زما او د ده ترمنځ جګړه پیل سوه او په پایله کې زما انجام هغه سو چې د یوې میرمنې لپاره تر ټولو دردناکه او ستونزمنه چاره ده. اوس زه طلاقه سوی یم. د عذاب ژوند را باندې تېرېږي. د خپلې بې پروایي او بدبختۍ له لاسه د رسوایي او بدنامۍ سره لاس او ګریوان یم او اوس د یوازیتوب ترخې شپې او ورځې تېروم. زما هوس او نفسیاتي غوښتنو د ټول ژوند خوشحالي او نیکبختي راڅخه غلا کړې. هیله لرم ملګرو چې کیسه به مو خوښه شوې وي. د لا نورو داسې معلوماتي او له عبرت نه ډکې کیسو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.